د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ځایي اوسېدونکو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډیورند پر کرښه جګړه پیل شوې ده. د دغه اوسېدونکو په وینا دا ځل دواړو لورو له درنو وسلو کار اخلي او د پاکستان له لوري ویشتل شوي درنې مرمۍ د افغانستان په خاوره کې په یو شمېر کورنیو لګېدلې، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته دی. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دوی وایي چې د روانې جګړې له امله کرښې سره نږدې څوک له خپلو کورونو نشي وتلی او ټول پاټک، پالوسو او سټیوانو سیمو خلکو په کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې له وړاندې له خپلو کورونو وتلي دي. د ځایي سرچینو په وینا یوې مودې را په دې خوا طالبانو هڅه کوله چې د پالوسو او پټک دوه پوستې جوړې کړي، خو پاکستاني ځواکونو یې مخالفت کړی دی. تر اوسه طالبانو پاکستان د یادې جګړې په تړاو رسمي ډول رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورند کرښه جګړه رامنځته کېږي. 3 ورځې وړاندې هم په دغه سیمو کې جګړه شوې وه. تر دې وړاندې په تورخم، کونړ، پکتیکا او خوست کې په وار د دواړو خواو ترمنځ جګړې شوې دي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.